که اسلام خبره کوي چې په اسلام کې د ښځو تعلیم کوم ځای منه دی، موږ ته تاسو یو آیات وښایي یا یو شرعي دلیل راکوي، نو بیا څه وایي د افغانانو په ټولنه کې دا نشته. نو مطلب دا دی چې د افغانانو ټولنه بیله ده او اسلام بیل دی. نو دلته خو چې ته په ما باندې حکومت کې په افغانستان حکمرانی کې، نو اسلام دې رامخې ته کړی، خو چې کوم شی د اسلام نه ثابت، نو هلته بیا وایي د افغانانو په ټولنه کې نشته، د افغانانو په کلتور کې نشته، د افغانانو په تاریخ کې نشته. عجیبه خبره د نظام د اسلام په نامه باندې چلی، او چې کله د اسلام نه موږ غواړو چې یو شی ثابت کړي، نو بیا افغانیت ته راولي، د افغانانو ټولنې ته راولي. نو چې افغانیانو ټولنې ته یا افغانیت ته یا د پښتنو کلتور له راولي، تاریخ له خبر راولي، نو پښتنو په تاریخ کې په کلتور کې خو بیا ملالۍ هم تېره شوې ده. د ملالۍ سره د ښځو لښکر نه و، بلکې د سړو سره څنګ په څنګ جنګېدله. بیا خو په دې افغانستان کې د جلال آباد نه واله د وزیرستان پورې، د وزیرستان نه واله د صوابۍ پورې پښتونخوا دا موجوده ټوله علاقه چې کومه ده، په دې باندې په یو وخت کې د پیر روښان بایزید پیر روښان لور بیبي علایه حکومت کولو.